او بل یو حدیث کې راغلی دی هغه ډیر د یری حدیث دی چې اولنې حساب به چا سره کیږي حدیث کې راغلی دی او دغه داسې حدیث دی چا چې اورېدلې دی هغه جوړولې هغه ایرولې دی ولیکن منګ او تاسو ودیو غافل یو زمونږ استاد زړونه کلک شوی دي سترګې وچې شوی دي کومنګ او تاسو دغه حدیث ونی راولو او من کیره پیدا نکړه نو من به ګیله د ځان نکو ځکه من قران له وخت نه دی ورکړل دین له وخت نه دی ورکړل ډیر ډیر حدیث دی دغه یو تابعی دی شفي بن ماتع الأصبحي داوي ويزي ورزي النبي صلى الله عليه وسلم مسجد ترانا مسجد النبوي جمعة رسول الله تلو وپات شوی وي جمعه ته چرانه وتلما وي فاذا انا برجل وچرانه وتم د یو کسر مخامخ شوم یو سړی ناس په جمعه کې قد اجتمع عليه الناس چې دا ټول خلک پر ټول صحابه پر ټول او دغه ځوان نبی ته پوښتنه کول دغه سړی نه وي خيسته سړیو ته پوښتنه به د کول د دین باره کې هغه جوابونه ورکول وای زه ایران شم چې دا سړی به څوک وای ما ته پوښتنه کو دی یو کس نه چې من هذا الرجل دا سړی څوک دی وای ما ته ویل شو چې دا د محمد صلی الله علیه وسلم شاګرد دی ابو هريره رضی الله عنه دا ابو هريره چې دا حدیث ته بیانوي وای کله چې دا خبر ما ته وغلوي فدنوت منه ويزو تهرورون نجدي كذا لما خواتي راتلما وحتى قعدت بين يديه الترديب ورشد مخل إيران ومخته تكين سلما أو وهو يحدث الناس أو دي خلق ده حديث بيان أول چې رسول الله دسه ویلي دی او فلانه حدیث دسه دی تپوس به چاو کو دغه جواب به ورک وای فلما سكت وخلا تر هغه پوری تزنازم تر دې پوری چې درس اخلاص کو او دا شاګردان طالبان دا تلړ چې کله لړ ځان نشو وای ما ته چې تسوکی وای ما ته چې شفي ابن ماتع د اصبح د قبيلين راغلي مزه وای ما ته ویل چې ته به ځکه نه ته به ایثار وای ما ته چې تاسو ایثار یو کار مې له سره او ضرور کار مې له سره وای ما ته ویل چې تاسو ما سره څه کار دی اکار راته ویوا وای ما ته ویل چې انشدك بحق وبحق وعزت عند پای حق باندې چې پتا باندې د الله دی او پای حق باندې چې پتا باندې د اسلام دی په دغه حق د قسم در کوم چې ته ماته حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړه چې حدیث چې تا د رسول الله نه اوریدلې ځکه په دې کې یو زیمه یو تی او حدیث راته ویو وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویل چې لا احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم وای خامخا په دې کې دا ته یو حدیث ویم او دغه حدیث دی چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې دی او په هاذا البيت په دې جمعه کې ما ته رسول الله ویل دی ته دې ستنو ما بین کې ما ته رسول الله ویل دی وجد حدیث ویم او ما كان فيه احد غيري وغيره وای په دې جمعه کې چې ما ته رسول الله حدیث ویو یو زوم او یو رسول الله نور څوک نو ما ته ځان دا حدیث وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویو وای چې کله دا حدیث شروع کوو وای ابو هريره یو جټکو والا او ابو هريره راولې د زوب شو بیوش شو وای پروت چې کله وښ کې راغی وای ما ته ویل چې ناسي وای ما ته چې و ناس دی ما وای بیره ته ویل چې لو حدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت وای خامخا ځکه حدیث چې ما ته رسول الله بیان کړی دی په دې کوټه کې او په دې کور کې او ما كان فيه احد غيري وغيره په دې کې د رسول الله سره یو زوم او یو رسول الله دو په دو چې د حدیث ما ته ویو وای کله چې حدیث شروع کوو وای به زوب شه به ولیدا وای ما ویل چې دا مسكين مې اسه په عذاب د غریب چې دا بتر وي د دې مسله ته پوښ کو چې کله به وښ کراغه ثم افاق برجت شو وای حدیث شروع کو سلګونی ولې او حدیث بیانو وای ویل چې کله د قیامت ورشي ان الله تبارك وتعالى وای الله رب العالمین د قیامت پر ورځ الله رب العالمین قیامت تر اكو د قیامت پر ورځ باندې الله رب العالمین به قیامت تر راشي صد فارا چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکي او تبع امت اني چې دا به جاتیا په ګوند باندې به پروتي په مخه به پروتي په دغه ټیم کې بل رب العالمین راشد قیامت پر ورځ باندې او فاول من يدعى يوم القيامه و اذا قیامت پر ورځ رب العالمین وتعالى غک یولنی را پاتې د حساب لپاره عالم تبل رب العالمین اولنی غک وکي چې اے مولوی سي اے قاری سي اے عالمه اے شیخه تراشد تزما خواله و عالم ببوزي التبكيني او ثم رجل بأغا كسب راول رب العالمين متغوكي چې د رب العالمین په لار کې جنگ کړي جهاد کړي وینې توې کړي د الله دشمنی وجلې مجاهد سره تبغغو کې چې تم راشه هغه به راول خاطب کینی ورجل كثير المال او به رب العالمین هغه سړي تبغغو کې چې ډیر مال ورسره او په دنیا کې سره مال ورسره او د الله په دین لګولې به دې سړي تبغغو چې تم راشه دا به رب العالمین بوز خپل خواته وای اول بدی مولوی سیب ته وای قاری سیب ته وای قاری دا نه چې قران ټول په یاد وځ کړي چا چې قران ویلې
بس هغه ته الله رب العالمین غږ کوي. اول با عالم ته وای، قاری صاحب ته وای چې تا څه کړی دي، دا به وای چې الله ما علم کړی دی. الله رب العالمین به ورته وای چې دا علم څه د پاره کړی دی، دا به وای چې الله علم مې دې د پاره کړی دی چې دعوت وکم ستاسو کلمې او د ستاسو کلمې اوچته شي، ستاسو دین اوچت شي، دې لپاره مې دعوت کړی دی. الله به ته وای چې دروغ دی ویل، دروغجن کینا، تا علم دې لپاره کړو چې تا ته په دنیا کې خلق عالم شي وای، مولوی شي ته وای، قدر د لوکي وقد قیل لك، په دنیا کې ته ویل شوی دی دغه نوم لپاره د علم کړو، او په دنیا کې ته ویل شوی دی ملائکه ته الله وای چې دا وتاړي لاس او بخي ولا وتاړي. او ورجل به هغه سړی چې قاتل فی سبیل الله، د الله په لار کې جنگ کړي، مجاهد سي، مجاهد ته الله وای چې تاسو کې دي، دا به وای چې الله ما خدا تور راغسته او دا ټوپک مې راغسته، او استاد دشمن مې وجه، استاد پیغمبر دشمن مې وجه، جهاد مې کو. نو الله به څه لپاره دا جهاد کو، دا به وای چې الله دې لپاره مې جهاد کو چې دا ستاسو کلمه اوچته شي، او استاد دین لپاره مې دا جهاد کو. وای الله رب العالمین به ته چې کینه دروغجنه، دا جهاد د دې لپاره کو چې تا ته یو بدمعش ویل شي، زورور ته ویل شي، بهادر ته ویل شي، وقد قیل لك، او په دنیا کې ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وای چې دا وتړي. او به سخی صاحب مالدار صاحب دې ته الله وای چې په دنیا کې ډېر صدقې ورکړي د الله په نوم باندې، دا دې ته الله وای چې تا څه کړی دي، دا وای چې الله حج مې کړی دی، عمره مې کړی ده، جمعات مې جوړ کړی دی، مدرسه باندې مې روپۍ لګولې دي، په غریب او په یتیم او په کونډه مې روپۍ لګولې دي. الله به وته څه لپاره، دا به وای چې الله ستاسو دین لپاره چې دا ستاسو دین خور شي. الله به وته چې دروغ دی ویلې، تا دې لپاره دا صدقې کړې وې، دا مننه دې لګولې چې تا ته سخی سي ویل شي، جواب سي ته ویل شي، صدقه ورکون کې ته ویل شي، دغه ته په دنیا کې ویل شوی دي وقد قیل لك، دا تا ته ویل شوی دي. د دې لپاره تا دا کار کوو چې ما ته خلک مالدار سي وو، یدي سي راته وي، صدقه ورکون کې راته وي، دغه ته ویل شوی دي ملائکه ته الله وي چې دا وتړي. دا درې وانه چې کله وتړي ملائکه وي به الله ملائکه ته وي چې اسحبوا بهم الى نار جهنم، دا درې وانه راکش کې جهنم ته، جهنم ته بوزي. ابو هريره وي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جمعات کې ناسو وای مال دا څنګه نسی وو، ما ته ویل چې ابو هريره دغه مولوی سي وو، دغه عالم سي، دغه مجاهد سي وو، دغه مالدار، فهؤلاء الثلاثه اول من تسعر بهم نار جهنم. وای دا درې اولنی هغه خلق دي چې په دې باندې الله رب العالمین جهنم ګرمي. د جهنم اولنی خلق دغه دي، ور جهنم ته اولنی کافران نه دي، صدقې ورکړي داخله به اولنی جهنم ته دي، اول بل د جهنم ور په دې خلق باندې ګرمي. او دا شپه ابن ماتع یو ورځ د معاویه رضی الله عنه خواته راغی، معاویه رضی الله عنه ورته ویل چې حدیث ته یې وکنه، دی وته ویل چې ما ته ابو هريره رضی الله عنه یو حدیث زده کړی دی، او زه به تا ته ویم، وای ما ته وی چې کله حدیث شروع کوو وای دا استزوب شو بیهوش شه، وای چې کله وش راغی او دا حدیث یې ویو چې د قیامت ورځ به الله عالم او مجاهد او مالدار دا درې ونه براولي، او په دې به د جهنم اور ګرم کی چې د ریا لپاره په دنیا کې د عملونه کړی دي. وای په دې کې معاویه رضی الله عنه ډیر سخت وجړل، دومره وجړل چې موږ ګمان وکړو چې دا اوس مړ کیږي. وای مجاهدین ویل د معاویه رضی الله عنه ملګرو چې دا د شر والا سړی راغلی دی چې موږ امیر وجړو. وای معاویه رضی الله عنه زوب شاخر، و چې کله به وښ راغی د سترګونه وښ وچې کړلې، به ویلې چې صدق الله ورسوله.